بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو اوریدونکو، یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه د غټ ګاډي ډیرور یم او زه ډیر وخت بعد کور ته راغلم چې د روژې حالت ده. اوس په دغه روژه کې ما نه وایي جما وشوله، کوروالی رانه وشو چې ښځې مې زه منع کولم، ښځې مې نه راسره منله، خو بیا هم ما نه دغه جما وشوله. نو دغه ورور وای چې مونږ اوس روژه په کومې طریقې ونیسو؟ محترم وروره، د تا د دغه سوال په جواب کې د رمضان المبارک په مقدسه میاشت کې د ورځې په جما کولو سره روژه ماتیږي چې په بدل کې قضا او کفاره دواړه په سړي لازمیږي. په داسې عمل باندې که چیرته میړه او ښځه دواړه راضي وي نو قضا او کفاره دواړه لازمیږي، په سړي باندې هم لازمیږي او په ښځې باندې هم لازمیږي. او که داسې نه و، صرف د سړي خوښه وه او ښځه یې مجبوره کړې وه، ښځې سره یې په زور باندې وکړله دغه جما، نو بیا په دغه صورت کې په ښځې باندې یوازې قضا لازمه ده او په میړه باندې قضا او کفاره دواړه واجب دي. میړه به قضا د دغه روژې هم راوړي او کفاره به یې هم ادا کوي، یعنی میړه د دغه ښځې چې کوم ده دی به کفاره د روژې به هم ادا کوي او یوه روژه قضایي به د دغې روژې په بدل کې هم راوړي، او ښځه هغه به صرف یوه روژه قضایي راګرځوي، په دې شرط باندې چې ښځې ورسره خوښه نه وي خو په زور او زبردستۍ سره خاوند ورسره جما کړي وي. نو محترمه وروره، ته چې دغه کومه خبره کوي چې زه د ډیر وخت بعد کور ته راغلم او جما رانه وشوله، نو تا ته دغه ډیر وخت بعد راتلل دغه عذر نشي جوړېدلی چې تا نه په دې سره جما وشوله او تا باندې کفاره لازمه نشي سره د روژې د قضا، بلکې په تا باندې کفاره سره د قضا لازمه ده. نو که چیرته ښځې سره رښتیا تا په زور باندې جما کړي وي او ښځې در سره نه وه خوښه، نو په ښځې دې بیا کفاره نشته او صرف قضا دې راوګرځوي، یعنی یوه روژه دې د دغې روژې په بدل کې بعد کې راوګرځوي، صرف قضا او په تا باندې کفاره سره د قضا لازمه ده. نو دغه کوم تفصیل چې ما د تاسو په حضور کې بیان کړو، دغه تفصیل په فتاوی حقانیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 406 کې او په خلاصة الفتاوا جلد نمبر 1 صفحه نمبر 259 کې په کتاب الصوم کې موجود دی. الله دې موږ او تاسې ټول د دغسې حرکتونو نه په رمضان المبارک کې وساتي او موږ او تاسو ته د الله تعالی د صحیح طریقې سره د روژې نیولو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.